أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صفدر امتیاز احمد میډیکل سپیشلسټ د HK هسپتال دیلپور د کوم کورونا وایرس د کوم وبا چې راغله په پاکستان کې عمومي په دربالا کې خصوصي د باره کې لږ اپډیټس درکول چې چونکې لوکل ټرانسمیشن شروع شوی د مخکې وداسې وه د ښکته نه به څوک راغلو نو د هغې نه ځان ساتل پکار اوس دا چې لوکل ټرانسمیشن هم شروع شوی د یو نه بل ته لېږېدل دي زموږ څه په دیر هسپتال کې فی الحال 4 کیسز ایډمټ دي 3 خو د ترپتار او د شیرین دي یو کس چې کوم دی نو هغه کوم چې پوره زموږ د کس سره تعلق ساتي هغې کې وایي رپورټ پازیټیو راغلی نو اوس په هغې نور هم مونږ کانټیکټ سیمپلینګ کوو چې کوم هغې سره کلوز کانټیکټ کوم کسان پاتې شوي دي اصل کې مقصد د دې خبرو دا دی چې د ډیزیز چې ډېر په تیزۍ روان دی په واړه کې 15 کیسز ایډمټ دي او دا شانتې ترپتار 2 کیسه نور پاتې نن راغلو هغه هم نن دلته راشي چې دلته ټوټل 6 کسان رسي نو خپل علاج یې صرف دی نو سټې هوم په کور کې عام خلک چې د کورونو نه بالکل بهر نه راوځي څو نه دي پکار چې عام خلک د کور نه بهر ته راوځي او لاس بار وینځل پکار دي لاس سترګې لا خولې لا او پوزې نه دي ورول پکار اصل کې که ینګ کم پیشنټ هغه بهر بازارونو کې موږ ګورو سهار نه پرایسته موږ بیا ګورو په بازارونو کې رش دی بار په دوکان ته ورځې رش دی بینکونو کې رش دی نو موږ اوس هم دا ډیزیز چې دا موږ ګپ ګڼو دا اصل کې ګپ ګڼل نه دي پکار تاسو وګورئ د امریکې صورتحال وګورئ د ایټلي وګورئ د سپین وګورئ کوم چې تکړه ملکونو معیشت په لحاظ سره هغه جنګونه نو تباه کړي 10 لک شل کال جنګونه وکړو هغې په معیشت اساس سره رانه وستو په هغه نن سبا خپل ډاکټر ته یو ماسک هم نشي ورکولی داسې حال نه دی نو بیا به داسې وي چې خدا نخواسته که دا ډیزیز خور شو چاته بیډ هم نه میلاویږي چاته به هېڅ سکیر هم نه میلاوي په کورونو کې به پراته خدا نخواسته او دغه شانتې چې نو کرټیکل حالت ته به ځي نو که عام خلک دي هغه راوځي که هغه ډیزیز باقیا ډیزیز ښکاره کېږي سره نه هم لږه شانتې ته به دا کسان ویلی شي د صحتمند دي دا د جراثیم وي شي دا وایرس وي شي کور کې خپل مور ته خپل پلار ته کوم چې ایجډ وي عمر یې سوی وایي یا رونو ته مشرانو ته کور کې نور مشرانو ته چې هغې ته یې ولګي دوی خو ټیک شي خو بیا هغې دپاره کرټیکل سټیج ته هغې لاړ شي خدا نخواسته چې نه چې د هغې د ساتلو خطره پکې هم وي نو مونږ ته پکار دی چې بار بار مونږ دا وایو د ډاکټرانو زارش نه شوه چې خپل کورونو کې کښېنئ خدای لپاره خپل کورونو کې کښېنئ او که صابون ساده صابون سره دې لپاره نه د سینیټایزر ضرورت شته نه د عام خلکو لپاره د ماسک ضرورت شته دویم شی چې دی په کور کې ناستو سره لاس بار بار انځل دي په صابون باندې 6 سیکنډه لاس انځل دي دې نه علاوه پوز سترګو کې لاس نه دي وهل پکار په خوله کې او د مشرانو سره چې څومره کم کسان بهر ته راځي هغه بالکل د مشرانو سره نه کانټیکټ نه نور الحمدلله ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا هیلث ډپارټمنټ چې کمیټډ دی ډاکټرز ټول شته الحمدلله هغې چې څه هغه ټریټمنټ دی نو ټریټمنټ په ډاکټرانو په هسپتالو په انتظامیه دی خو د پریونشن چې دا د پریونټیو دې کې څه ویکسین نشته چې ګورنمنټ دی تاسو ته د پولیو په شان دی دغه شان دی پرووایډ نو د کیر دی او کیر هم په عامو خلکو باندې دی نو عامو خلکو ته پکار دی چې احتیاط وکړي او احتیاط یې واحد سر که چا کې د علامات ښکاره شي نو هغې بیا داسې کسان دي چې هغه د کنفرم کیس څخه په کنټیکټ کې راغلي لکه مونږ سره کنفرم کیسونه چې پراته دې څخه په کنټیکټ کې راغلي په خیر ورسره کړی میلاو شي ورسره کور کې ورسره او علامات پکې راشي ټوخی ورته تبې ساه یې راماتېږي نو پکار ده چې هغه هسپتال ته راشي مونږ هغه سیمپل ولیکو نو کوم چې کنټیکټ کې راغلي او علامات دي پکې نو هغې ته پکار ده چې هسپتال ته راشي مونږ سیمپل ولیکو. مهرباني.